السلام علیکم یو ځل بیا تاسو سره موجود یم یاسر ټیکنیکل چینل لا نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته طریقه دروښایو چې تاسو څنګه کولی شئ یعنې کوم یوټیوبران چې زیات ملګري میسج کوي موږ ته د تمنیل طریقه راوښیو یعنې په کوم ویډیو چې موږ یوټیوب ته اپلوډ کوو په هغې کې په ویډیو بیا چې کوم تمنیل لګي هغه تمنیل به موږ څنګه سازو او بیا په ویډیو څنګه اپلوډ کوو. نننۍ ویډیو کې موږ دغه ټول معلومات په دې ویډیو کې درکو. که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی یاسر ټیکنیکل چینل ضرور سبسکرایب کړئ او دا ویډیو نور ملګرو سره شیر کړئ. نو زه ویډیو په طرح ویډیو شروع کوم. ټول نه مخکې به تاسو راشئ په موبایل کې پلی سټور ته. پلی سټور نه به دغه اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ. د دې لینک تاسو ته ما په ویډیو ډسکرپشن کې درکړی دی. کوم کسان چې دا ویډیو په فیسبوک کې ګوري نو د ویډیو په کمنټس کې لینک دی د دې اپلیکیشن د هغې ځای نه تاسو د کمنټس نه په اسانۍ سره انسټال کولی چې تاسو دغه اپ انسټال کو دا به تاسو په موبایل کې اوپن کړئ. چې کله هم تاسو دغه اوپن کو د دې شکل دغه رقم راځي تاسو کتلی شئ. د دې نیم دی بزنس کارډ. تاسو به ډیټا آن کړئ. دلته به تاسو ته 4 آپشن راشي نو تاسو په لاولي باندې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په لاولي باندې کلیک وکړو دلته بیا تاسو په دغه 2 آپشن درکړي تاسو به بیا په لاولي کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته دغه انټرفیس راوړي. تاسو ته کتلی شئ اډ ټیسټ اډ ایمیج. تاسو په ټیسټ کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دغه باندې کلیک وکړو دلته تاسو کوم څه چې تاسو په تمنیل لیکل غواړئ هغه به دلته ولیکئ. مثلا زه به خپل نیم ولیکم. په ډن به کلیک وکړئ او بیا به تاسو په اډ کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په اډ باندې کلیک وکړو دلته تاسو دا نیم اوس دلته پټ کولی شئ. کلر هم تاسو بیک ګراوند کلر دې ځای نه تاسو سلیکټ کولی شئ. دلته چې تاسو په دویم آپشن کلیک وکړئ اډ ایمیج نو دلته به تاسو یو ګلیرۍ نه یو خپل پیکچر سلیکټ کړئ. یعنې کوم چې تاسو په تمنیل اپلوډ کوئ هغه پیکچر به دلته تاسو سلیکټ کړئ. دلته اوس تاسو خپل پیکچر په کوم ځای سلیکټ کول غواړئ په هغې ځای تاسو سلیکټ کړئ. تاسو چې دلته راشئ دریم آپشن ته په دې چې کله هم تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو ته دغه لوګو راواړئ. یعنې مختلف قسمه لوګوګانې به تاسو ته راواړئ. دغه ځای نه تاسو لوګوګانې هم سلیکټ کولی شئ. بیا که تاسو غواړئ چې دغې د تیر نشان ولګوئ یعنې کوم غشي چې تاسو لګول غواړئ هغه هم دلته تاسو درکوئ. مختلف قسمه آپشن په دې کې موجود دي. په دغې طریقې سره تاسو تمنیل سازولی شئ. که ویډیو خوښه شي ویډیو لایک کړئ د نور ملګرو سره شیر کړئ او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. اوس ما راکړئ یاسر شاه اجازه د الله